که خپل عزت غواړې نو دا څلور خبرې ومنه. خپل عزت غواړې نو دا څلور خبرې ومنه. ملګرو دا سیټ تاسو ته ښکاري دا حمد صافي دی او دا ډېرې زیاتې موټیویشنل ویډیوګانې جوړوي، ډېرې زبردست دي او بالکل صحیح ویډیوګانې. ما ویل چې تاسو سره هم شریک کړم چې دا کومه څلور خبرې چې موږ له منودل پکار دي چې خلک زموږ عزت کوي او خلک زموږ سره مینه او تعلق ساتي. هغه کم خبرې دي څلور، نو هغه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو راسره مکمل وګورئ او تاسو هم د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې د نورو ملګرو ته ورسي چې دا کومه څلور خبرې چې دا موږ له ضروري دي او دا موږ له پکار دي. نو دا ویډیو اوس وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که خپل عزت غواړې نو دا څلور خبرې ومنه. اول دا چې کوم ځای ته نه یې انوایټ شوی نو هلته ځمه. دویم دا چې کوم پروګرام ته ته لیټ انوایټ شي یا لیټ دعوت درته وشي نو د هغې انکار وکړه یا څه بهانه جوړه کړه هلته ځمه. ولې چې ته اډو د هغه پروګرام حصه وې نه، بس ته پکې اتفاقي راغلې. دریم دا چې څوک د خبرې نه اوري نو خبرې ورته مه کوه، خپل الفاظ پرې مه ضایع کوه. څلورم دا چې ناست کس سره لاس مه میلاوهه.